د ننګ میړانې تاریخونه لري د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډک له حماسو د خراسان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن خپرا با بیا شي تسپر لایو لمن د تاندو ګل غوټ یو لمن د بلبلانو په نغمې غږیږي وی باسم سور د غونډیو لمن په هر کمر برا زرغون وی غاټول شیبا ور ټول د سیلیو لمن د ننګ میړانې تاریخونه لري د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډک له حماسو د خراسان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن لوطن تللی خاپیری براشي لمونږ ورکه آزادۍ براشي ستوري با ټول وي بدرګه ورسره خالی فکر کرنا تھا خالی ماڑے والا تھا تو غم لکھ کربل دی چمدرومی لخندا ډک خوشالۍ براشي د ننګ میړانې تاریخونه لري د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو له اوږده سفر وروسته د زادرانو ستر کام تنګي سیمې ته راغلو. دغه سیمه د سپیرې ولسوالۍ مربوط کیږي. دلته زموږ درې تنه معذوره ورونه او خویندې ژوند کوي چې یو سپین ږیری کاکا د دوی سرپرست دی. دا چې په افغانستان کې کارونه هم نشته، هغې تر څنګ چې کور کې د درې معذوره کسان هم شي نو بیا ژوند کول پر اختیا هم ډېر سخت دي هغه چا دپاره چې داسې ستونزې داسې مشکل ولري. زموږ دوه تنه خویندې چې د دې سره یې کومک کړی د ډنمارک رنګسټین یو ښار دی هغې ځای نه کومک کړی چې ټول 1333 افغانۍ کېدلې. ځانګړې مننې ترې کوو کور مو ودان چې په هغې کې موږ دوی ته د 10,600 سودا راوړي چې باقي 50,940 افغانۍ د هغه به موږ دوی ته نغدې سپارو. زما خویندو غوښتنه کړې وه چې دوی دپاره به ته د ځای ورته وایي یا بل کوم نوم ورته اخلی، دغه مو ورته اخلی چې دغه معذوره کسان دې باندې کیني دوی د خاور نه بچ وي. خورې دغه دی ستاسو دغه کار موږ وکړلو، موږ هم پرې ناست یو او یو په ځای هغه دی یو دغه دوه مو ورته واخیستله. هغه نغدې پیسې چې تاسو را لېږلي دي هغه زه کاکا ته سپارمه تر څو دی خپل ژوند مخته یوسي. دا د 1000 دا د 2000 دا د 3000 دا د 4000 دا د 5000 دا د 6000 دا د 9000 دا د 8000 دا د 9000 دا د 10000 دا د 11000 دا د 14 دا د 14 دا د 15 دا د 16 دا د 18 دا د 19 دا د 18 دا د 19 دا د 20 دا د 21 دا د 22 دا د 23 دا د 24 دا د 25 دا د 26 دا د 28 دا د 28 دا د 29 دا د 30 دا د 31 دا د 32 دا د 33 دا د 34 دا د 15 دا د 16 دا د 17 دا د 18 دا د 19 دا د 40 دا د 41 دا د 22 دا د 23 دا د 24 دا د 25 دا د 26 دا د 28 دا د 48 دا د 49 دا د 50
د 200 300 د 400 د 500 600 د 900 50,900 افغانۍ نغدې کاکا ته سپارمه نغدې کاکا دغه وخته دا د موږ دوی خویندې وې چې دا کوماک یې کړی و ځانګړې مننه ته کوم خو دغه د توس امانت تر همدغې کورنۍ ورسېد کومه کورنۍ چې توس شهیده کړې وه د تنګي په سیمه کې وه سپیر ولسوالۍ سره نږدې الله دې نه قبوله منظور کړي څه ویل غواړي دغه خویندې چې کوماک یې کړی دی دغه ته به هر وخت پر امید وکړي نه به دوی ته ښه پرمنه ورکړي امین بل سړي څه داسې کوماک وکړي امین لکه اوس چې کړی دی چې کړی دی ورو که نه په نوم مسلمان سره داسې نه چې یو میږ بزرګونه نه را ډېر پیدا کېږي هغه ځای چې وکړي باید دغه ځای خدای پاک دومره ډېره ورکړي امین چې بیخي په کرې کې په موټره کې ځایږي نه امین ښه شول اوسي ډېره مننه زما قدرمنو خویندو الله پاک مو داسې ښه لره چې تاسې د دغې معذورو خلکو سره کومک وکړلو دا پرختیا هم بد اورېز کړي الله پاک تاسو ته پوره اجرونه ورکړي دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت جانان وطن خپرا با بیا شي تسپرلیو لمن د تاندو ګل غوټیو لمن د بلبلانو په نغمې غږیږي وی باسم سور د غونډیو لمن په هر کمر برا زرغون وی غاټول شیبا ور ټول د سیلیو لمن د ننګ میړانې تاریخونه لري د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډک له حماسو د خراسان وطن